ستړي مشئ، زه شکیبا حبیب یم. نننۍ لوست ته ښه راغلی. تاسو به هم فرصت ولرئ چې د لوست کې برخه واخلئ. نن په دې اړه خبرې وکړو چې څنګه دوه شیان پرتله کړو. لومړی لیلا ته غوږ شئ، کوم دوه شیان پرتله یا مقایسه کوي؟ I'm taller than my sister. My sister is shorter than me. آیا تاسو پرې پوه شوئ؟ دا خپل ځان له خپلې خور سره پرتله کوي. هغه صفتونه چې وکارول دا وو: تال، اوږد یا اوږده، او شورت یا ټیټ یا هم ټیټه. خو آیا دې ته مو پام وکړ چې د پرتله کولو پر مهال دا صفتونه څنګه بدل شول؟ راځئ چې بیا یې واورو. I'm taller than my sister. My sister is shorter than me. هغه صفت چې یو سیلاب یوه څپه ولري یا یو هجایي وي، هغه ته د ای آر ټکي ورزیاتوو. نو تال به تاله شي او شورت به بیا شورته شي. آیا دا مو په یاد چې له صفت وروسته کومه کلمه راتله؟ راځئ چې ورته ځیر شو. I'm taller than my sister. د دن ټکی و. نو موږ د صفت پای کې ای آر وزیات کړ او ورپسې بیا د دن ټکی. نو زه مې له خوره لوړه یم. I'm taller than my sister. آیا د تاسو په یاد چې څنګه یې په انګریزۍ کې ویل چې خور مې له ما ټیټه ده؟ راځئ چې وایو. My sister is shorter than me. راځئ چې لږ نور تمرین وکړو. څنګه ویلی شئ چې زه مې له توربوره یا توربورې زړه یم؟ د مرستې لپاره به وایم چې old د زوړ یا زړې په معنا ده. راځئ چې ویې ګورو. I'm older than my cousin. ډېر عالي. اوس راځئ چې غوږ شو چې څنګه ویلی شو چې زه مې د خور پرتله خوشحاله یم. I'm happier than my sister. دا لږ څه توپیر لري ځکه د هپي یا خوشحاله صفت د وای په توري پای ته رسیږي. نو دا ځل به د وای پر ځای آی ورزیاتوو او بیا ای آ. نو داسې لیکل کیږي: هپیه. راځئ چې د هغو صفتونو چې په وای پای ته رسیږي ځینې نورې بیلګې هم واورو. آیا تاسو پرې پوهیږئ چې کوم صفتونه کاروي؟ My brother is funnier than my sister. My brother is lazier than my sister. ښه، نو دې وویل چې ورور یې له دې ډېر ټوکي دی یا د دې پرتله خندونکی دی، او له خور یې لټ یا د خور پرتله یې لټ دی. دواړه فني او لیزي په وای پای ته رسیږي. نو موږ یې وای لرې او پر ځای آی او ورپسې ای آر وکارول چې دوه څه یا دوه کسان پرتله یا مقایسه کړو. ډېر ښه. دا ټول د لنډو صفتونو بیلګې وې چې وامو اورېدې. اوس ځینو لږ اوږدو صفتونو ته غوږ شئ. د دې لپاره چې له تاسو سره مرسته وشي باید ووایم چې انټلیجنت ذکي یا ځیرک ته وایي او کانفیډنت د پر ځان باوري په معنا دی. My sister is more intelligent than my brother. My brother is more confident than my sister. نو موږ واورېدل چې خور یې ته وروره ډېره ځیرکه یا ذکي ده او ورور یې له خور ډېر پر ځان باوري دی یا د خور پرتله پر ځان ډېر باور لري. آیا تاسو دې ته پام وکړ چې دې صفتونو ته څه ورپېښ شول؟ دا صفتونه اوږده او څو سېلابه دي. نو موږ یې پای کې ای آر نه ورزیاتوو. د دې پر ځای صفت پر خپل حال پرېږدو خو له صفت مخکې مو ټکی ورزیاتوو. نو مور کانفیډنت د ډېر پر ځان باوري پر معنا دی. راځئ چې تمرین یې کړو. څنګه ویلی شو چې زما خور له ما ډېر جدي یا زما پرتله ډېر جدي ده؟ له تاسو سره د مرستې لپاره به ووایم چې سیریس د جدي په معنا ده. My sister is more serious than me. ډېر عالي. نو موږ دا لارې چارې کارولی شو چې دوه کسان او یا هم دوه شیان پرتله کړو. مخکې له دې چې دا لوست پای ته ورسیږي راځئ چې یو دوه استثناو ته پام وکړو. هغه ټکي چې په دغو قاعدو او قوانینو کې نه راځي. دوه مهم یې ګود یا ښه او بد یا بد دي. دې ته پام وکړئ چې singing
د سندرې ویلو په معنا ده. My sister is better at singing than me. I'm worse at singing than my sister. ښه، که د داسې یو څه په اړه چې ډېر ښه دي یا more good خبرې کوو نو بیا د better ټکی ورته کاروو. او کله چې د یو څه په اړه وایو چې ډېر بد دی بیا د worse ټکی ورته کاروو. په خپلې کورنۍ کې د دوو کسانو په اړه فکر وکړئ. آیا کولی شئ چې تاسو د دې صفتونو په مرسته چې نن مو زده کړل پرتله یې کړئ؟ See you soon!